له اوږدې خاموشۍ وروسته محقق له طالبانو څخه یو غوښتنه وکړه. سلام، وخت بخیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان د پخوانیو سیاستوالو څخه محمد محقق په دې وروستیو کې د اوږدې خاموشۍ وروسته د طالبانو څخه یو غوښتنه وکړه او خپل سکوت یې مات کړ. محقق په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې طالبان باید د شیعه ګانو په هکله په خپلو کړنو باندې غور وکړي. محقق ویلي چې طالبانو د عاشورا د ورځې رخصتي د افغانستان د تقویم څخه لرې کړې ده چې دا ډول حرکتونه په افغانستان کې د ملي یووالي د له منځه تللو سبب کیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.